بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، زه اصفر صلاح تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو پټ راست. رسیدلي یو 9 نمبر صفحې ته. الوحدة الثانية الدرس 11 دویمه وحده یا دویم چپټر کې 11 نمبر درس. التدریب الثالث تمرین دی 3 نمبر. هات جملا كما في المثال. هات راوړی هات جملا جمله جملا جملې جمع دی كما في المثال لکه څنګه چې په مثال کې دي. البته دا ستاسې د اوس وخت کار نه دی چې زده که انشاءالله دا به وروسته را تکراریږي کله چې موږ د دې جوړښت ته ورځو. نو تاسې هم لکه په اول مثال کې چې څنګه حل کړی دی کتاب خپل، داسې یو څو مثالونه به تاسې هم را پیدا کړئ. والد علي مهندس، نو داسې وایي والد پلار علي نوم دی او انجینر دی. تاسې کولی شئ داسې وایئ چې دا زما پلار علي دی او هغه انجینر دی. نو دې نه څنګه دا جمله جوړوو؟ راځو ګورو. هذا والدي علي هو مهندس، دا زما پلار علي دی هغه انجینر دی. همدا شان د دې نورو مثالونه یې تاسې ته پرېښي دي، دې نه تاسې دا مثالونه جوړوئ. دې کې به دا پاسني درې به زه حل کړم او دا لاندیني درې به تاسې حل کړئ. والده خدیجه طبیبه. څنګه اوس دې نه دا جمله جوړوئ شو؟ والده مور، خدیجه یې نوم دی، طبیبه ډاکټره ده. څنګه ویلی شو چې دا زما مور خدیجه ده او هغه ډاکټره ده؟ هذا نه. ولې هذا نه دی؟ غلط دی. ځکه چې موږ ویلي وو چې هذا د مذکر لپاره دی، نارینه اشاره ده، او والده چې دی مور ده، د مؤنث ده. هذه والدتي خدیجه هي طبیبة. دا زما مور خدیجه ده هغه ډاکټره ده. اخ ورور، سعید معلم ښوونکی دی. څنګه ویلی شم؟ دا زما ورور سعید دی او هغه یو معلم یا ښوونکی دی. هذا أخي سعيد هو معلم. دا زما ورور سعید دی هغه معلم دی، ښوونکی دی. أخت خور، سعيدة معلمة. هذه أختي سعيدة هي معلمة. دا لاندې درې مثالونه دي، دا به تاسې حل کړئ. انتقالیږو التدریب رقم 4 او التدريب الرابع. څلورم تمرین دی. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة. تبادله د سؤال او جواب وکړه خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دي. البته په مثالونو کې دوه زده کوونکي خپل منځ کې خبرې کوي. دلته وګوره، الطالب الأول ورته من هذا؟ هذا أحمد. دا څوک دی؟ بل ورته دا احمد دی. من هذه؟ دا څوک ده؟ د مؤنث پوښتنه کیږي. کله چې موږ مذکر ته اشاره کوو هذا، چې مؤنث ته اشاره کوو هذه. هذه زینب. المثال الثالث ما هذا؟ دا څه دي؟ ګوره دلته چې من هذا او دلته ما هذا. ما تاسې ته مخکې دا شرحه کړی و چې ما هذا کله وایو او من هذا کله وایو. من هذا چې کله مقابل لوري کې انسان وي هغه ته من اصطلاح استعمالو، او کله چې بل شی وي، جومات دی، دیوال دی، تیږه ده، یو شی دی، البته انسان نه دی، څه وایو؟ ما هذا. دا څه شی دی؟ هذا مسجد. ما هذه؟ هذه صورة. دا عکس دی، تصویر دی. همداشان اوس د لیلا په هکله 1 2 3 4 5 6 7 8 مثاله دي. دا 2 مثاله زه حلوم او 6 مثالونه تاسې حلوئ. لیلا من هذه؟ دا څوک ده؟ ما نه استعمالو. ما ځکه نه استعمالو دلته چې انسان دی. من هذه؟ دا څوک ده؟
ما هذه دا چه دی؟ نو د دې جواب چه دی؟ من هذه؟ هذه لیلا. ما هذه دا چه دی؟ هذه شجره، دا ونه ده. من هذا دا څوک دی؟ هذا عمر، دا عمر دی. انتقالیږو 40 نمبر صفحې ته. الوحدة الثانية الدرس 11 دویمه وحده دویمه برخه 11 نمبر درس. التدريب الخامس 5 نمبر تمرین دی. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. د حوار تبادله وکړه خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. دلته اوس د لومړي مثال ته وګورئ. په دې کې تاسې سره یو عکس د جدي عمار، زما نیکه عمار، جدتي آمنه، زما نیا آمنه. اوس ته یو چاته دا دواړه معرفي کوي چې دا زما نیکه عمار دی او دا بل مې چې دی نیا آمنه ده. هغه بیا درته وي اهلا وسهلا ښه راغلاست، یعنې دوی ته ښه راغلاست او ستړي مه شي کوي. څنګه یې معرفي کوي عربي کې؟ هذا جدي عمار، هذا جدي عمار، اشاره کوي هذا جدي عمار وهذه جدتي آمنه. دا زما نیکه عمار دی او دا زما نیا آمنه ده. بل ورته څه وایي؟ اهلا وسهلا. همداشان څو مثاله دي؟ 1 2 3 4. 2 به زه حل کم او 2 به تاسې ته پرېږدم. والدي أحمد، والدتي زينب. دا څنګه چاته معرفي کوو؟ هذا والدي أحمد، هذا والدي أحمد، دا زما پلار احمد دی. وهذه والدتي زينب، او دا زما مور زينب ده. اهلا وسهلا. اخي عمر، زما ورور عمر. اختي هدى، زما خور هدى. هذا اخي عمر وهذه اختي هدى، دا زما ورور عمر دی او دا زما خور هدى ده. اهلا وسهلا، ستړي مشئ، په خیر راغلی. او دا 2 مثالونه به تاسې حل کړئ. دا پاتې انتقالیږو. التدريب السادس أجب عن الأسئلة التالية. دا اوس زه نه حلوم، دا تاسې ته پرېږدم، تر 10 سواله پورې تکراروم، معنا یې کوم، اما جوابونه یې ستاسې وظیفه ده چې جوابونه یې راکړئ. زه سوال تکراروم، لږ وقفه کوم او تاسې چې دی اول چې دی سوال تکراروم، لږ وقفه کوم، تاسې وګورئ چې جواب مو زده دی که نه دی. بیا پښتو کې ترجمه کوم. 1. من والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه یا پلار یې څوک و؟ من والدة الرسول صلی الله علیه وسلم؟ مور یې څوک وه؟ من جد الرسول صلی الله علیه وسلم؟ نیکه یې څوک و؟ من عم الرسول صلی الله علیه وسلم؟ تره یې څوک و؟ من ابن الرسول صلی الله علیه وسلم؟ زوی یې څوک و؟ من بنات الرسول صلی الله علیه وسلم؟ لوریان یې څوک وي؟ وم من والدک؟ پلار دې څوک دی؟ من جدک؟ نیکه دې څوک دی؟ من عمک؟ تره دې څوک دی؟ من صدیقک؟ ملګری دې څوک دی؟ نو فکر کوم د نن لپاره به همدومره درس بس وي. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا،
ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.